الرحمن الرحیم. ریفرنس ټاب کې وایو نن انسرټ سایټیشن. انسرټ سایټیشن د څه په خاطر استفاده کیږي؟ په دې ځکه مکمل د سایټیشنز اند بیبلیوګرافي د ګروپ دی دلته اپشن د ټول اپشن چې پراته دي دا د منبع یا مؤخذ جوړول لپاره استفاده کیږي. صحیح دی؟ کله چې تاسو کتابونه لیدلی وي، کتاب وي، مونوګرافي، هر شی چې وي، د کتاب په اخر کې لیکلي وي ریفرنس. صحیح؟ یا ریفرنس لیکلی وي یا منابع لیکلی وي یا هم پښتو کې ورته سرچینې وایي. صحیح دی؟ او مؤخذ څه معنا ورکوي؟ معنا یې داسې ده، اول درته دغه منبع یا مؤخذ تشریح کوم چې ښه پرې پوه شئ، بیا وروسته څنګه یې جوړوئ هغه به بیا وایو. کله چې لیکونکی کتاب لیکي، غواړي یو کتاب ولیکي د یو موضوع په اړه چې هغه هر شی وي، دا کتاب لیکونکی مکمل له خپله ځانه نه لیکي. مثال زه یو کتاب لیکم، دا کتاب د څه په اړه لیکم؟ د کمپیوټر په اړه لیکم. صحیح دی؟ دا کتاب چې زه لیکم ټول له خپل مغزه نه لیکم، د هر پاراګراف یا هر خط ټول له خپله ځانه ولیکم. زه څه کوم؟ زه نور کتابونه مطالعه کوم، وایم یې د هغو نه هغه مهم ټکي چې هغه راخلم. صحیح دی؟ مهم موضوعګانې ټولې راخلم د ځکې راټولوم یې. کله چې زه مثال دغه پاراګراف له بل کتابه راواخلم، دلته باید زه ورته منبع ولیکم چې دا پاراګراف ما له کوم ځای راخیستی، مشخص یې کړو. داسې نه چې تاسو کتاب نه پاراګراف او متن را کاپي کړئ او بس خپل نوم ورته ولیکئ چې دا ما لیکلی. هسې خو که نه ادبي غلا ورته وایي، هغه کار خو نه کوو. نو کله چې تاسو له نورو ځایونو کومه منبع نه متن راخلی، مکمل کتاب راخلی، یو پاراګراف راخلی، تاسو مجبور یې چې د پاراګراف په آخره کې ورته منبع ذکر کړئ. منبع څنګه ذکر کوي؟ له کوم کتابه دې راخیستی، د کتاب نوم څه شی و، دغه کتاب لیکونکی څوک و، هغه کتاب په کوم کال چاپ شوی و. صحیح دی؟ دا جزئیات به دغه کتاب لیک. که چیرې یو څوک دا پاراګراف ولولي، ښه موضوع یې خوښه یې شي، ښه موضوع ده، دلته منبع باید وي. که چیرې هغه نفر ضرورت چې کلی شي منبع ته ورشي، کتاب را پیدا کړي، همدغه موضوع هلته ولټوي. سرمخلاص شو، دې ته وایي ریفرنس، مؤخذ یا منبع. دغه منابع تاسو څنګه جوړوئ؟ مثال دا پاراګراف ما له بل کتابه راخیستی، دا غواړم دلته یو منبع ورکړم، مؤخذ ورکړم. د دې په خاطر راځئ ریفرنس ټاب او دلته په څه شي کلیک کوئ؟ انسرټ سایټیشن، او دلته ورته وایي اډ نیو سورس، کلیک پرې وکړئ. ټایپ اف سورس، سورس د څه شی ده؟ منبع دی. دا پاراګراف ته له کوم ځای راخیستی؟ بوک دی، بوک سیکشن دی، د کتاب کومه برخه ده، ژورنال آرټیکل دی، آرټیکل ان نور ډېر موضوعګانې دي، کانفرنس پروسیډینګ دی، ریپورټ دی. دا موضوع د چې راخیستی له څه شي دی راخیستی؟ موږ ورته وایو کتاب دی. اتور څه دی؟ لیکونکی. هغه کتاب چا لیکلی و؟ دلته هم لیکلی شي، خو تاسو راشئ ایډیټ ته، دلته بیا هم لاست نیم او فرست نیم او میډل نیم ټول ولیکئ. مثال لاست نیم تخلص دی، اول تخلص لیکل کېږي. دا کتاب چا لیکلی و؟ دا کتاب مثلا تخلص دی رحیمي. تخلص څه دی؟ رحیمي. فرست نیم څه ته وایي؟ نوم ته وایي. اصلي نوم څه دی؟ اصلي نوم دی مثلا وحید الله. نوم څه دی؟ وحید الله، او تخلص څه دی؟ رحیمي. دې ته وایي. که میډل نوم یې درلوده هغه هم ورته لیکئ، که نه درلوده ورته وایي ات. دې ته وایي اوکې. لیکونکی سره له تخلص اضافه شو. لاندې بل اپشن دی کورپوریټ اتور. که چیرې دا زه فعاله نه کړم، په همدې حالت پاتې شي، نو په کتاب کې فقط د لیکونکي تخلص راځي، او که دا اپشن فعاله کوي بیا تخلص نوم یې دواړه راځي. ټایټل څه معنا؟ دغه کتاب نه چې تاسو د پاراګراف راخیستی، دغه کتاب نوم څه شی و؟ صحیح دی؟ مثال دغه کتاب نوم څه شي باره کې کتاب لیکو؟ د کمپیوټر په اړه. دغه کتاب نوم و مثلا شی و د کتاب نوم کمپیوټر شي، یا مثلا نوم ورکو جنرال کمپیوټر، نوم یې و، دغه کتاب نوم هم دا شی و. ایرډ څه معنا؟ په کوم کال کتاب چاپ شوی و، لیکل شوی و؟ په 2020 کې. سیټي کوم ښار کې لیکل شوی و؟ صحیح دی؟ ته وایي کابل. چیرته؟ کابل. پبلیشر څه معنا؟ کومې مطبعې چاپ کړی و. هر کتاب خو چاپېږي، مطبعې هغه پیوي چې کوم مطبعې چاپ کړی. مثال د چاپ کړی دی تمدن مطبعه. نور اضافي معلومات غواړئ، شو آل بیبلیوګرافي باندې کلیک کوئ، اضافي موضوعات هم ورکوئ. ولایت، ریجن، سټیټ، ایډیټوري څوک و، چاپ کې نور تغیرات راوستي و که نه، څو والیام او څو صفحې دی، کومنټونه او نظریات، ډېر موضوعګانې دي کولی شي دلته اضافه کړي که ضرورت و، که نه دا بیرته غیر فعاله کړي.
لومړی منبع د مونږه تکمیله شو هم دومره وه دې ته وایي اوکې مستقیم دلته اضافه کېږي څه په نامه یو ولې یو دی ځکه دلته مونږ سټایل آی ای ای انتخاب کړی دی او دا نمبر ورکوي یو دوه درې صحیح دی دا دې همداسې وي دوم پاراګراف دا مې له ځانه لیکلی خپل مغزه مې لیکلی صحیح دی دریم پاراګراف بیا له یو کتابه ما نقل کړی دی له بل ځای مې راخیستی ده د دې منبع څنګه ذکر کړو بیا راځي انسرټ سایټیشن اډ نیو سورس دلته راځي بوک ورته انتخابوي ایډیټ ته راشئ د لیکونکي تخلص او نوم ولیکئ څوک لیکونکی یو مثلا احمدي تخلص او فرست نیم یې دی مثلا حامد دی تخلص نومي فرست نیم دې ته وایي اډ اوکې او دا اپشن ورته فعال کړئ دغه کتاب نوم څه شی و چې دا موضوع مو ترې راخیستې ده دغه کتاب نوم مثلا کمپیوټر بیسک یا بیسک کمپیوټر هر شی چې ورکوي ایډ څه معنا په کوم کال دا کتاب لیکل شوی و مثلا دا کتاب په 2013 کې دا لیکل شوی او چاپ شوی سیټي کوم ښار کې مثال دا په هرات کې کوم چا لیکلی دی پبلیشر یې څوک و پبلیشر یې مثال آشنا مطبعه و دا کتاب یې چاپ کړی تنظیمات یې ولیکل شو دې ته وایي اوکې څو راغلل ته دوه په ترتیب سره ټول دریم به مې اضافه کړو بل پاراګراف دی دې ته هم غواړو موږ یو مؤخذ یو ریفرنس اضافه کړو انسرټ سایټیشن اډ نیو سورس هماغه کارونه کوي لاست نیم به ولیکئ لاست نیم یې څه شی دی مثال لاست نیم یې دی عمري فرست نیم یې څه شی دی فرست نیم یې څه شی دی مثال عبدالله دې ته وایو اټ او دې ته وایو اوکې دا اپشن به هم فعاله کړي ټایټل دغه کتاب نوم څه شی و دغه کتاب نوم مثلا هارډویر څه شی و هارډویر ایډ څه معنا کوم کال کې لیکلی و په 2021 کوم ښار کې و مثال دا هم کابل کې کومې مطبعې چاپ کړی و مطبعه یې وه مثال مطبعه یې چی وه چی نور صحیح شو دې ته وایي اوکې فکر وکړئ 10 دانې مو اضافه کړل ټول دانه اضافه کېږي دا خو صحیح شول اضافه شول منبع دلته لیکلې ده یو دغه یو معلومات څنګه را پیدا کړم دوه د دې معلومات څنګه را پیدا کړم چیرته دی دا دوه دریم څلورم پنځم له دې نه اوس موږ فهرست جوړوو فهرست څنګه جوړوئ فهرست په کوم ځای کې وي د دې منابعو اخره کې وي کنټرول انټر دغه کې به زه غواړم یو د مؤاخذو د ریفرنسو فهرست جوړ کړم نو را به شي چیرته بیبلیوګرافي په انسرټ سایټیشن کې به دانه مؤاخذونه ولیکئ او په بیبلیوګرافي کې به د هغو نه یو لیست جوړ کړئ بیبلیوګرافي په دې شکل وي په دې شکل وي په دې شکل یو دانه کلیک پې کوئ مستقیم تاسو ته د مؤاخذو لیست اضافه کړئ ډېر ښه منظم یو اول رحیمی وحید الله څه معنا یعنی وحید الله رحیمی اول تخلص راځي بیا چی راځي نوم جنرال کمپیوټر څه معنا د کتاب نوم یې و کابل څه معنا په کابل کې لیکلی و تمدن څه معنا تمدن ورته چاپ کړی و په کوم کال 2000 په دې شانه باید پوه شئ صحیح دی دلته مکمله توضیح نه لیکل کېږي دلته دانه تاسو بل دوهم احمدي حامد کمپیوټر بیسک هرات آشنا 2013 په ترتیب سره منظم په ټولو کې اضافه کېږي سر مخلاص شو اوس که یو نفر راځي دا پاراګراف لولي مؤاخذ دلته کوم نمبر دی یو نمبر اول نمبر دا راځي کوم ځای ته لاندې فهرست راځي د ځکه منبع پیدا کوي چې د اول نمبر منبع څوک لیکونکی څوک کتاب څه شی او کوم ځای راخسته دي سر مخلاص شو پدې او د سټایل ته وایي څه شی د سټایل ته وایي آی ای ای دا سټایل دی ځکه ورته لیکل شوی یا او 2 3 اما کوال چې هم دلته توضیح راشي بیا دا شکلونه تغییر کړي ای پی شکل لرو کلیک پی وکړي ای پی به څه کوي دلته درته هغه تخلص نوم او کال مکمل درته کوي نور جزئیات چیرته دي لاندې دي مثلا بل شکل لرو چیکاګو دی دا ما شکل فقط بعض کاما او ټکی دوه شانو کې فرق ډېر سټایلونه لرو د کې زیات استفاده کیږي ای پی دی او بل شي دی آی ای ای دی کتابو کې وګورئ دا شکلونه ډېر استفاده کیږي بعض شکلونه نور هم استفاده کیږي هغه تاسو ډاونلوډوي ټول دلته نشته مثال زه تم دا آی انتخابوم چې ډېر ښه منظم راځي نمبر ورکړي او دا نمبرونه تاسو په اخره کې لیدلی شئ سر مخلاص شو څنګه ریفرنس مؤخذ جوړ کړئ سټایل شو مانیج سورس څه معنا کوي په یو منبع کې تغییر راولي مثال دا اول پاراګراف منبع چې معنی کړي
کوم ځای غلط شوی دی نو ورته وایي مانیج سورس کوم یو دلته وینې ډېر لرو دغه نور مثلا ما سهار اضافه کړي دا کې به یو دانه انتخاب کوي دغه رحیمي وحیدالله دا مونږ اوس اضافه کړو کلیک وکړئ راشي ایډیټ څه شی غلط شوي دي کال 2020 نه و 2023 مثلا بل شی غلط شوی دی عنوان غلط شوی عنوان تغییر کړي سی ټي غلط شوی دی سی ټي ور اضافه کړي ټول تغیرات پکې راوستای شي دي ته وایي اوکې دي ته وایي یس که غواړئ چې کوم منبع ډیلیټ کړئ ډیلیټ ورته وایي او که غواړئ چې یو نوې منبع اضافه کړئ بیا څه ورته وایي نیو دې ته وایي کلوز سر مخلاص شو په دې شکل تاسو منبع مؤخذ جوړوئ دلته دانه دانه اضافه کوي په بیبلیوګرافي کې لیست تر جوړو بل اپشن شي لرو انسرټ کیپشن دی انسرټ کیپشن پوه شئ په دې باندې بل موضوع ده انسرټ کیپشن د څه په خاطر استفاده کیږي د په مونوګراف او کتابو کې شکل او عکسونه موږ استفاده کوو اکثریت کتابو کې شکل وی عکس وی انځور وی نو که غواړئ چې د شکل نه جدول نه تاسو فهرست جوړ کړئ بعضې لیکلي وي فهرست اشکال صحیح یا د جدولونو لړلیک د عنوانو موږ وویلې د عنوانو لپاره څه شي نه استفاده کوله ټیبل اف کانټنټ د څه شي فهرست مو جوړاوه د عنوانو صحیح دی اما که غواړئ چې تاسو د شکلو یا د جدولونو یو فهرست جوړ کړئ انسرټ کیپشن نه به کار اخلئ خیر راځئ چې موږ یو څو شکل یا تصویرونه او پکچر اضافه کړو دلته به کرسر کېږدو انسرټ ته راشئ د دې ځای نه څه اضافه کړئ پکچر پکچر انتخاب کړئ پکچر انتخاب او انسرټ ورته وایي پکچر باندې کلیک وکړئ راشئ ریفرنس ټاب ته دې ته وایو انسرټ کیپشن که مستقیم ورته اوکې د سره راځي فیګر 1 څه معنا یعنی اول شکل خو زه غواړم چې شکل ولیکل شي راشئ دلته لیبل کې کومې موضوعګانې دي اکویشن دی فیګر دی ټیبل دی د جدول مخبله لیکلی زه غواړم په پښتو یا دری باندې ولیکل شي انځور تصویر شکل شته دلته څنګه اضافه کوئ نیو لیبل دلته ولیکئ څه شی ورسره اضافه شي شکل او دې ته وایو اوکې اوس راشئ اوکې ورته وایو اول شکل صحیح شو راشئ بل شکل اضافه کړئ دلته کلیک وکړئ دلته یو بل شکل اضافه کړئ څنګه اضافه کوئ انسرټ پکچر ورشئ بل پکچر اضافه کړئ ترتیب سره ټول پکچر صحیح شو غواړو دې ته موږ شی ورکو کیپشن ورکو ریفرنس انسرټ کیپشن فقط تاسو اوکې ورته وایئ خپله ورسره راځي څوم شکل دوم شکل صحیح شو یو بل شکل به مې اضافه کړو بیا کفایت کوي دلته لاندې راشي دلته به یو بل شکل اضافه کړو بیا راځو انسرټ ته دې ته وایي پکچر دس ډیوایس یو پکچر به ورته انتخاب کړو دې ته وایي انسرټ دې ته غواړو چې شی ور اضافه کوو یو کیپشن ته دا عکس غټ دی ډېر سایز یې کوچنی کړئ په عکس باندې کلیک وکړئ ریفرنس انسرټ کیپشن دې ته وایي فقط وکړئ څوم شکل شو ده درېیم مونوګراف کتاب مو تکمیل شو تر اخره اوس غواړئ چې د شکلونو یو فهرست جوړ کړئ کوم شکل په کومه صفحه کې دی نو فهرست بیا هم د شکلو په کوم ځای کې وي په اولو صفحو کې وي دلته اوله صفحه خالی کړئ کرسر کېږدئ ریفرنس ته خو راغلی انسرټ کیپشن مو دانه دانه عکسونه اضافه کړل اوس که غواړئ فهرست جوړ کړئ څه ورته وایي انسرټ ټیبل اف فیګرز په دې باندې کلیک وکړئ اپشن یې ټول تکرار دي موږ ویلي ټیبل اف کنټنټ کې تنظیمات ټول مخ ته وړئ ورته وایي وکړئ ډېر ښه تاسو ته منظم اضافه کوي څه درته وایي اول شکل په څومره صفحه کې دی اول شکل په دومره صفحه کې دی دویم شکل په دریمه صفحه کې دی دریم شکل په دریمه صفحه کې دی دا د یو اشکالو څه شو فهرست شو د جدولو فهرست جوړوي بیا هم ډېر ساده او اسانه څه شی اضافه کوي جدول اضافه کوي ته لاندې بلته جدولونه اضافه کړه دلته راشئ چېرته انسرټ ټاب د ځینې شی اضافه کوي یو جدول غواړم دا نوم واخلي کیپشن واخلي ریفرنس ته راځئ انسرټ کیپشن دا نو شکل نه دی دا څه شی دی ته راشئ ورته جدول وټاکئ او دې ته وایي وکړي څوم جدول اول دځې کې یو بل جدول اضافه کړو صحیح راشئ چېرته انسرټ
ټیبل دا جدول هم اضافه کړئ ریفرنس ته راشئ دلته یو کپشن ورکړئ انسرټ کپشن فقط اوکې ورته څوم جدول شو دوهم جدول همداسې جدولونه ټول پای ته ورسېدل د عکسونو فهرست جوړ شو اوس د څه شي فهرست جوړو د جدول راځئ چېرته انسرټ ټیبل اف فیګرز کلیک پې وکړئ فقط اوکې ورته تاسو د جدولو فهرست منظم جوړوئ پوه شوئ په دې شکل د عکسو یا د جدولو فهرست جوړوئ مثال کچیر یو جدول زه بل اضافه کوم اول فهرست مې جوړ کړ وروسته له فهرست جوړولو نه زه یو جدول اضافه کوم راځو انسرټ ته دلته به ورته یو جدول اضافه کوم او بیا راځم چېرته ریفرنس ته دلته به هم کپشن ورکوم څوم جدول راځي دا دریم صحیح دی اما کله چې دلته راځو دریم جدول شته نو دا اپډیټ غواړي کلیک به وکړئ دلته را به شي دلته اپډیټ ټیبل فعاله شو په دې به کلیک وکړئ د کې دوم اپشن انتخاب کړئ ته وایي اوکې دریم جدول هم ورسره څنګه شو اضافه شو سر مخلاص شو په دې باندې دا پنځه کپشن کې دا اپشنونه نیو لیبل نوې لیبل جوړوي که کوم لیبل غواړي ډیلیټ کې مثال د جدول غواړم ډیلیټ کوم نو څه ورته وایي ډیلیټ لیبل اوس جدول نه لیکل کېږي چې لیکل کېږي ټیبل 1 2 3 نمبرینګ ته راشي دلته کولی شي 1 2 3 تبدیل کړئ په څه شي الفبا حروفو باندې ای بي سي باندې رومي اعدادو باندې هغه ستاسو خپله خوښه ده یو به انتخاب کړئ سر مخلاص شو او بل اپشن دی آټو کپشن دی دا ګورئ دا کپشن مونږ اختیار درلوده عکس به انتخاب کړو کپشن به مو ورکړو آټو کپشن څه معنا خپل کمپیوټر کپشن ورکړي خو تاسو به انتخابوي څه شي ته خپل په هغه ورکړي کپشن زه مثال راځو آټو کپشن ته راځم آټو کپشن دغه پروګرامونه چې هر شی راوړی خپل کپشن ورکړي انتخاب کوي کوم پروګرام ډېر دی مایکروسافټ پاور پوینټ دی پروجیکټ دی ورډ هم دی خپل ورډ هم شته مایکروسافټ ورډ ټیبل دی زه درته مثال اکسل نه راوړم څه شي نه اکسل پروګرام پیدا کوي مایکروسافټ اکسل ورکشیټ دا دی دا کوم پروګرام دی اکسل دی دا به ټیک مارک دلته راشي لیبل ورته وټاکئ که چیرې زه له اکسل نه یو ټیبل راوړم اتوماتیک کپشن څه شی واخلي شکل ورسره ولیکل شي ټیبل ورسره ولیکل شي فیګر ورسره ولیکل شي کې کوېشن او که ته خپله غواړې ورته وټاکي مثال زه خپله غواړم ورته جوړوم څه شی ولیکم ورته ولیکل شي چې اکسل ټیبل څه شی ورسره ولیکل شي اکسل ټیبل دې ته وایي اوکې او دې ته وایي اوکې اوس نه لیکل کېږي څه وخت لیکل کېږي کله چې ته اکسل نه جدول راوړې څنګه یې راوړو انسرټ ټاب کې په یاد دی آبجیکټ دلته ورځو کوم پروګرام انتخابو اکسل چیرې اکسل دا اکسل دې ته وایي اوکې ورشي د اکسل په صفحه کې جدول جوړ کړئ ټول تنظیمات مخته یوسئ هر کار چې کوئ کله چې غواړئ د اکسل بند کړئ تاسو اکسل بند کړئ اتومات ورسره لیکل شوي لاندې شی اکسل ټیبل 1 بل جدول رسموي بیا ورشي اکسل ټیبل 2 3 4 ټول اضافه کړئ بیا اخره کې راشي لغنه شی جوړ کړئ انسرټ ټیبل اف فیګرز فهرست لري جوړ کړئ دته آټو کپشن وي اتوماتیک خپل کپشن ورکړي په هغه صورت کې چې تاسو په آټو کپشن کې دلته پروګرام ورته په نښه کړی وي که نه غواړئ بیرته ټیک مارک لري کوئ دې ته وایي اوکې بیا نو وروسته دې کې اکسل نه کپشن راوړئ نه یې اخلي تاسو به خپل کپشن ورکړئ سر مخلاص شو په دې دا و د جدولو او د شکلونو څخه د فهرست جوړول